عزیزانو خدای گواه دے پا دے خبره چه دے اجتماع تا زپ یو نیت رازم او اغا نیت دا دے چی یوسف علیہ السلام پا مصر کے دا خرسیدو اعلانو شو نو دنیا منڈی تمنڈی والے چے دا شام نا یو ډیر خیستا غلام راغلے چا اشرفای وڑے او چا پوندونا وڑا او چا څه وڑا او چا څه یو بوډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه چا ورته وی چې بوډای ته څه کوي وې داسې مې اورېدلی چې یو ډیر خیستا غلام خرڅیږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډیر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې ده راسه وی په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې د پاره روان یم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو امي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره ما ته یې وی چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کسی میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگی نو معاملہ دا کرم بای نو علا با مونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې
نو د شپږ میاشتو په محنت با ته جنت غواړي ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله کتا په د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه اسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اغستی شي څه ټوغکۍ راغی په پاکستان ټوغکۍ پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگے لا خزان نشتا آگے لا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دے دا بزرگان رحمان بابا ہوئی چھ دا دنیا پا احمقانو دا آبادا دانا نکا پا دنیا باندے غرض په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه که په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه ګرم زما عزیزانو قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری دا یو وحی ایجادی دا او یو وحی عرفانی دا دا وحی درې قسم بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القا کے دل سڑی تا دا د وحی لغوی معنی بیا وحی اصطلاحی فطری او ایجادی او عرفانی اس فطری او ایجادی باندې باس نہ کو خبر بیا وګدی وحی کی یو قسم وحی عرفانی دے وحی عرفانی دے توائی چا اللہ والو تا وقتاً فوقتاً پزڑ کی القاء کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دیر لوی مفسر دے دا قرآن آغا تقریر کولو او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار یو ټکی غواړم کدی په وس کې وي خورا سره وعده وکا او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی کے سوچ کے چی ہے بار الہ دا شیخ زما پا وس کے نہ دے چیزو استاتا ہوئے مچی دا تزانو خواہ نو امام فخر الدین رازی فرمائی چی ما تا پزڑ کے القاو شوا القارا تا شوا چی او آیا ورتا چی تا مسلمان شنو خدای بتا تزان خی
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي هغه ورته لیکلي راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست چې لیکلي واغست چې شپه راله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځان ونه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شم ټوله شپه یې په جړا تېره کړه دې سهار کې وله خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړه دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ورته کیږي تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده آسان سورځ پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي تاسو خیال راغی هسې وایم زمونږ دا ملک ساجیبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو زه په تاسو پوهېږم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام گناہونه مې درته معاف کړه غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی نو دعاګانې مې دار چا اغستې ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاه کله فقیر بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي 3 تبلیغه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان
بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه په لاس یې نشي نیوی په ژبه ورته ووایه په ژبه ورسره نشي ویلی په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه مخې په کفن کې مه ګوره زه تاسو ته ایماني وایم زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګند بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زه نه د چا جنازې کوم دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان نه جاڼه کړ ځان نه جاڼه الګا پلانې مړ دې پلاني خان مړ دې ها زید څه او زیات په پلاني خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلاني خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التبه کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې مزه دی درک خپل کار کا مړی لا بنرازه مرازه وادلا بنرازه مرازه مړی ژوندې خو دې ته وي نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونشي مینا بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو الحي دا دې سپیک مو تور بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دا څه کوي تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دي چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کوم سړی عرش پود کیږي او په خپل اولولي زما په خبره پوهیږئ په خپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پری په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبران څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا په خپل ذات مې دې قسم وي کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به ندما او یا کړه پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته اور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داس نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو زه پر پاسې د مال خبره واوري
خاخ شو ویلیو مالو سی قبر پرانی زی کده پا سلور بولی نو مانا دا گیره کلک لات پہ ولاری یو دیلان دی پا سلور بول دی خرطمو آئے چی دا ٹول خسڑے با اگا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پا جون دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدای ور کری ایو بزرگ خدای توے یا اللہ زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منوی چی زمان بندہ زدائے ما نو آواز ورطاو شو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستا جبی با اللہ چنگا ویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ماں چاہ جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ورکڑے او سغم مردار شنو سیبا مونگا ویو چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورطاو کے تاسو اشنغر کے دعا ورطاو کے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ رو رہا ما تا سوکراشی ہوئی دوارا تکویم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہوئی چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدای اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خودر کے پیدا شی نو علب تا بل تستا پا کے دعا قبلی گی کر چی تخپلا نہیں بخلے شوہ نو تبا بل سو بخی خفترا خفت کئی کنت بیدار نظمہ عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دیاد زما سترگولی دلی مانا دا قبر تپوس سکو کی دا قبر معاملے ما پسترگولی دلی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پسترگولی دلی پسترگو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے درے سوا کالا قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندی ور کشما دا شویکڑے خامتا کپانی دے او دمرا دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم آگل کارانو تمیوے زماد آلاس اخپد آسی اونی سے ازلاس وروڑما ما تا انکو کی ہوئی چکے دے پکڑ نہ لوے ویدہ مڑے دی اونی سی مالکنی وہ میں دیکھوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورنیس پدے مخ میں والا لاس والو زمون مخصش ہے پدے گیرہ میں والا لاس والو تابیل ریخم دی پدے ویختو میں والا لاس والو تابیل ریخم دی کپن باندې میں ورته لاس والو شوی کړي خامتا تابویل اوس چا د دوبی نه راوړی او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدلې د دې 20 کاله دا ما لیدلې امر خلق زیارت کا پس لمرګا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدهیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشانو پارچا چې د غضب لنده کی خخا خطا ندرومی گزار د درویشا
ورشه الپورې په سوات کې تپوسو کوي په الپورې کې د الپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپه شو او داسې خپه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدل یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوسته چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی یې ښخ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېره و نور الدین زنګي کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېره و ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشي دا یو 2 خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي گرفتار کړه پتا خانه کې ورغی قدمین مبارکې د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل تب نزدیکیږي نو علا به ملغلره کېږي چې اهل دلو ته نه نږدې شوی ملغلره کېږي دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړي اپریشن کوي مولانا تانوی رحمت الله علیه یو مریدو په کوواټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تانوی رحمت الله علیه نوم واغستو سار هغه راغی زما خوله سب کړه وی تا زما د معشوقې نوم بیګا اغستی دی مال قصه څه ده ویل زه په لاهور کالج کې پرنسپل و د مولانا مریدو خط مې ورولېږلو چې زه ملاقات ته درځم وی راته جواب وکړو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سا عادت اوس دلته یو سړی ما ته راغاړې وته نو هلکه دا څه کې خدای به څه سوچ وکړو څه دا څه کې داسې ما خیال دی 10 ځله خو به کړي سوچ کړه اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې مسخره ته وخای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته وخودو او ورته چې په دې قائم اوسه منځ سستی بوا د منځ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کې وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وہ چاہ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې
वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। अगवरतदा सुकत वेल, मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ, बात नहीं करोगे, निकल जाओ। और मौलाना थानवी जो चाहते हुए निकल जाओ, अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो, निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे राता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबियत में कमजोर है, कमजोरी की माल पासा पासा वेने जी मसले तब उसको माल पासा पासा दर तबियत ते कमजोर है, कमजोरी बस उचत पास हुआ पर सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगा वकल माल बिया भी इस देरा नशे मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दा से लड़जी गिरी मोजर रजूल दी चल जोड़ ओ गोट संडारा मोली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर दा मुर्दार से ब्याह बस वही है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में, कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम। ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासो ख्याल सोच देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दुमर दरोग जन बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं दुमर दरोग जन इस्लाम 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 जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन। अब पैतास तकरीर वाले इसमली में वाले माता का जका में माता का शरीयत बिल वर्ता प्रोतो ने मंजूर मालूमी गिदा शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद द इजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल्क टोल स्टा पलास के देकर उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूरे का नहीं मंजूर माँ बदे खबर पोए गई खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक जामा तो फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपरला पसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना व सदक़ना लाड़ो अनूर काजियान वर्तवई ला खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानिश में मामा पदे कफारा के खो तरतीब दे अवल तहरीर दर रक़बे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का
قاضي ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس مې ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې سی خوخه یو نه بادشاہ له داسې فتوا ورکا چې د ملا ډوکه مات شي چې دې په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له به داسې فتوا ورکا مونږ دسیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی لانجه مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر دا سے دائرہ چولے وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس دی نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس دی او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړ دلته مونږه وکیدا یو سړی ما ته راغی وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी होंदी भी रोगना है ठीक है नहीं बोल तस्का करना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वाग की कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो बल और बिया रोगना है ये यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नवर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते हलवा भी जरा ना ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतन सबाची ब्याह आ गए वर्ता वही ची बेगाल वर्षा खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता वही ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नूर चाहते हुए गाग मकावा वाफ्ता की और जल्निम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दननबई परोगनो او دالوئی په دومره غوندې الوا باندې مسلک حنفی او ایمان نه پری تاسو خیال راغی اوس قران وګورئ دا بزرگان کوي چې د غریب او د سرمایدار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویل ولی زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى ورترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او وګورئ د قیامت پورځه
او بګورئ د قیامت په ورځ چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چرې ټیټه خبره نه وکړي دا ځای چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دې نه ښه دوی به ما ته بله ښکاره نه شي د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان به هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وکړه. تاسو خیال راغی د جرأت په ځان کې پیدا کوئ. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت دی چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه دی منلی نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم. دا کوڅډب منبران دې سملو چې وګورئ ورشئ څوک به ګډې چرئ او څوک به ناستي هغه ورځ یو ناستو سګرټ مونږ خو په ځان پوهیم نه شو بس لړۍ ملته هم 50 لکه روپۍ والې وې ستاسو خېټې د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پر ورځ به ستاسو خېټې چرګان بار راغورځوي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاورو تولی ډیوه نه او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلي په ما د لوډ شیډینګي 10 ګنټې د را باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلي. ولې ته د کومې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی دې کېدم او غوښې د سپو ته واچوم که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه قیمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی نه سپو ته به غوښې 2 کروڑه به مرداروم اله به د 8 کروڑه د سړي زامن کی کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه نوځي او که خراب سړی په سپي کې نه نوځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه نوځي کله په خر کې نه نوځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه نوځي. په مونږ هغه تندر نازل دی دا زمونږ د لاس خدای هم پرېښی دی رسول هم پرېښی دی. خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دی بادشاہان بستا په در کې د خاورو غوندې پراته د خاورو بادشاہي څه شی بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په 1000 درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان که یو ظلم د زلفې پلاس کې وزي یو وخت بدی په درس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بوسا برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل لب تر هغې ځان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچا لر خپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا د شونډو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما
د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي. صوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله، ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولید نو بیایم جړل ورته صوبان اوس خو دی ولیدم د الله بندنو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کزه جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څه کم چې چرته په کې تا نه وینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شي زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او په زړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پروا شته او نه د لوګي او نه د تندې او نه د ناسته او نه د ملاسته شوق مې دا دې چې سترګو مې تا ته کتلې او په زړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال نا اے بلالا سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو استاد پڼو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را 3 ورځې په روټای بند شو د امتحان دپاره 3 ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو یهودي په دروازه کې سوال روټای یهودي سلو روټای ورکړي دا غسپه ورپسې غپا د یو روټای ورواچول چې هغه هو بل بیا غپیا بل ورواچول چې هغه بیا غپیا سلور والا روټای ورواچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شخو مالک ته 3 سلور روټای راکړي و دی وا خوړی نو اوس ولې غاټي اسپی ورته کور ستا وران شه چې روټای مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې 3 ورځې روټای بند شنو را لې د خدای دشمن په کیسه کې سوال وکړ زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه په کې و پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرنا وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ورنکړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي
نو چې ماخام مې ویلي سهار کار کړی او چې سهار ویلي ماخام مې په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وځای لال زه به دوی ته سر ټیټ نه کم نه به یې ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه و والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو و په ملک کې کنو دا درد به زړه کې پیدا کې چې یا الله تر هغې به په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړی تر هغې به منم هم نه نن اخبارونه تاسو هره ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دي اول به یو ته ټوکرای ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای ټوکرای وای ګیرو والا ګوره خفه نه شئ زما دا ګیره راشئ کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند کړه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې ده څه چل دی لاس در کی داسې مه لاس لاس در کی السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې بس لاس غریب سړی لاس در کی السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه یې ښه جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا ځایونه هم ستړي شي په داسې چې واز هم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تی لري که د غلو ډیری دی که نه دی د غلو ډیری نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دوی سره دولت نه و دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه و زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وه حاجي صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناست انسانیت پکې څومره و شان یې څه مقام یې څه نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او همنشینی اختیار کړي دعاګانې تیالي خپل نیکان شه هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړې واغسته روان زرا پاسې ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي طالب منډه کا دروازه بند شو یې باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبر اور اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اورېدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی
یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه